د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې آیا ښځه به پرېږدي د مور پلار دپاره که مور پلار به پرېږدي د ښځې دپاره؟ دا سوال کړی دی. نو جواب دا دی چې نه به ښځه پرېږدي مور پلار دپاره او نه به مور پلار پرېږدي ښځې دپاره. خو دا تفصیلي مسله موږ یې تفصیل ځای په ځای په درسونو کې کړی دی الحمدلله. دلته تفصیل نشو کولی. خو دا دی چې الله سبحانه وتعالی هر چا له خپل حق ورکړی دی، هغه له به هغه حق ورکړي. د مور پلار خپل حق دی، د ښځې خپل دی، بچو خپل دی، نو د وروڼو خویندو بیا خپل حق دی. د یو د حق د لاسه به د بل هغه حق نه خوري، او د ظلم او زیاتۍ دی چې ته د یو انسان حق د بل انسان د لاسه خوري. او د زموږ په دې پښتنو کې دا مرض دی چې دوی افراط او تفرید کې پراته دي، یا ډېر تیز ځي او یا بلکل پس شي. چې ډېر تیز لاړ شي ته مور پلار غټ حق دی، یا هغه بیا ښځه ورته بلکل څارویښ کوي. او که ته ورته وایي چې نه د ښځې هم حق دی، یوې د مور پلار نه مني، د ښځې د لاسه مور پلار پرېږدي. یو حدیث کې دا به راځي، ما یو پېره تفصیلا بیان کړم د زلزلو او د عذابونو د راتلو اسباب. په دې باندې ما یو بیان کړی، په هغې کې ما څه اسباب ذکر کړي. نو یو سبب دا هم راغلی دی په حدیث کې چې عذابونه به په دې امت باندې ډېر راځي چې کله مور پرېښودی شي د ښځې لپاره، د وجه ده. او چې کله د پلار قدر د ملګرو د قدر نه کم شي، نو بیا به عذابونه راځي. او نن سبا سبحان الله چې سړی نظر وچلي همدغه شان ده، د ملګري قدر ډېر کوي، د پلار قدر دومره نه کوي. او د ښځې دپاره مور پرېږدي، پلار پرېږدي، هر څه پرېږدي. دا ناروا کار دی. بل طرف ته هم ناروا ده چې د مور پلار دپاره ښځه پرېږدي. خو دلته یو فایده به ذکر کړو. که چېرته د دواړو حقونه په تا باندې په یو ځای راشي، لکه د مور پلار حق او د پلار حق یو ځای کې څه مسله راغله، د دواړو حق په تا باندې په یو ځای راغی، نو بیا به څه کوې؟ مور پلار حق به مخکې کوې. لکه حقوق به ته ټول ادا کوې، خو کله ناکله داسې شي چې د دواړو حقوق په یو ځای نه ادا کېږي. نو چې کله دا ته پته وي چې اوس د دواړو حقوق په دې ځای کې یو ځای نه ادا کېږي، نو د چا حق په مخکې کوې؟ د مور او پلار. لکه مثال په هغې باندې تا سره 100 ریاله دي، 100 روپۍ دي. د مور پلار ورته هم سخت ضرورت دی او د ښځې ورته هم ضرورت دی، او روپۍ دغه 100 دي. د دوی 100 روپۍ په کار دي، دوی هم 100 روپۍ په کار دي. اوس د دې هم په تا باندې حق دی چې ته به خرچه وکړې، د دوی هم په تا باندې حق دی چې ته به خرچه وکړې. اوس دې ټیم کې دا دواړه نه جمع کېږي، نو څه به کوې؟ د مور پلار حق به مخکې کړي. د هغوی درجې به یې دي نه اوچته. خو دا په هغه وخت کې چې کله دا حقوق نه جمع کېږي، یعنې دواړه ته نشي کولی. نو عام اوقاتو کې د ښځې به خپل حق ادا کړي او د مور پلار به خپل حق ادا کړي. والله اعلم.